سلامونه ستړي مشئ دا وخت تاسو ګورئ د هم پښتون خبرونه او زه یم محمد وسیم او زه یم کومل شبیر ټول ناول وړاندې کو د نن ورځې مهم خبرونه इलेक्शन कमीशन په 8 فروری په ترسره کېدونکو انتخاباتو کې د وسلوالو ځواکونو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي پاکستانی فوجونه بعد عامو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته کوي د امنیت لپاره به پولیس د لومړۍ درجه سیول وسلوال ځواکونه د دویمې او د پاکستان فوج به درېمې درجه ذمہواري ترسره کوي خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو دوران د وسلې په نمایش بندیز په سوشل میډیا د عکسونو خورونکو خلاف به سخته قانوني کاروایی کیږي هر ورځ د سی پی او رپورټ ته شریک کړئ شي د پولیسو افسرانو ته هدایت که زما حکومت نوې ختم شوه نو نن بعد د هر پاکستانی پلاس کې روزګارو نن چې په ملک کې سب بحران دی نو دا د تبدیلي نتیجه ده د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وینا وای مونږ به ان شاء الله خو وخت دوباره راولو او د ملک نه بعد ګرانې د عذاب خاتمه کوو د هر کلی او خار ترقی زموږ منشور دی خوراکي سیزونو په قیمتونو کې کمی زموږ لویه ذمہواري ده یو تن پنجاب ته راغلی دی او د خلکو بیوقوفه جوړولو کوشش کوي د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز جلسې ته وینا وایي د پنجاب خدمت د نواز شریف نه سیوا څوک نشي کولی سپریم کورټ پرویز الهی ته د الیکشن کولو اجازت ورکړي د پرویز الهی کاغذونه مسترد کېدو خلاف په اپیل سماعت درې تنې بینچ کړي د پاکستان تحریک انصاف رهنما وکیل وای پرویز الهی په لومړي ځل الیکشن نه کوي هغه 2 ځله وزیر پاتې شوی دی په قرآن حلف اخلم چې د پی ټی آی بانی سره به کلک ولاړ یم پی ټی آی سره د انتخاباتو نه پس به هم وفادار یم د یو کم 10 کالو نه پی ټی آی سره یم د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر وینا نن اسد قیصر ګرځي او وایي چې زه د پی ټی آی بانی سره ولاړ یم پښتو پالم ستا پښتو هغه وخت چرته وه کله چې د خان صاحب حکومت ختمېدو او ته د پولیسو ګاډي لیدو سره په مخه لاړې د عوامي نیشنل پارټۍ رهنما سلیم خان لخوا په اسد قیصر سخت تنقید د وړو پارټو الیکشن قبول او زموږ نه دی ادارو ته خواست کوم چې په 8 فروری دی د ولس په لاره کې خنډ نه جوړیږي د تحریک انصاف چیرمن بارسټر ګورلی خان وینا موجوده انتخابات به مقصد دي دا الیکشن به ملک ته د انتشار نه علاوه نور هیڅ نه ورکوي نواز شریف زما قائد دی د پارټۍ پالیسۍ سره مې اختلاف دی د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وای د کال 1940 نه تر اوسه پورې هر یو الیکشن پټ شوی د اسرائیل خلاف د فلسطینیانو نسل کشای مقدمه چلیږي د کیس نه اوریدو اسرائیلی درخواست مسترد عالمی عدالت انصاف ولستانی بینچ کې 14 ججان موجود وو عالمی عدالت انصاف وايي غزه کې د اسرائیل حملو کې په لوی کچ خلک مړ شوي دي وفاقی سرکار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار د ملک نورو برخو کې نن د باران ورېدو پیشګوئی د موسمیاتو محکمه وايي پښتونخوا کې د سبا نه د بارانونو امکان دی د خیبر پښتونخوا ځینې علاقو کې به د شپې په وخت لړ خوروي
د خبرونو مهم خبرونه تاسو کتل. د خبرونو تفصیل له برازو د یو لنډ شاندمې نه پس چرته مزه هم پښتون سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی او شامله او تفصیلي خبرونه. الیکشن کمیشن په 8 فروری ترسره کیدونکو انتخاباتو کې د وسلوالو ځواکونو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي دي. د پاکستاني فوجیان تعیناتي صرف د انتهایی اساس پولینګ سټیشن نه بهر به وي. د امنیت لپاره پولیس لومړي درجې وسلوال ځواکونه به دویمې درجې او د پاکستان فوج به د درېمې درجې ذمہواري ترسره کوي. वसलावाल फौजों व द प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग एजेंट और रिटर्निंग अफसर पकार की हिस्स मुदाखलत न करी. खैबर पुख्तनख्वा के द आम इंतखाबातों पर महाल द वसलों पर नुमाइश बंदेज लगोले शवे दे. د پیښور مرکزی پولیس دفتر یو بیان جاری کړی دی چې پکې د وسلو په ښودلو بندیز لګول شوی دی. دا اعلامیې له مخې د وسلو د ښودلو او په سوشل میډیا د عکسونو د خورولو پر وړاندې به سخته قانوني کاروایی کیږي. د سیمې او ضلعي پولیس افسرانو ته هدایت شوی چې هره ورځ د سی پی او ریپورټ شریک کړي. اوس خبر شامله و. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي دي که چېرې زما حکومت نوی ختم شوی نو نن به د هر پاکستاني په لاسو کې روزګار و. بورېوالا کې جلسې ته د خطاب په وخت نواز شریف وویل چې نن چې په ملک کې څه بحران دی نو دا د تبدیلۍ نتیجه ده. موږ به انشاءالله ښه وخت دوباره راولو او د ملک نه به ګراني غذاب ختمو. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین او پخوانی خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلي دي چې پخوانو سیاستدانانو معاشره او ادارې تقسیم کړي دي چې لامل یې نن د پاکستان حالات خطرناک دي. په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې بلاول بھٹو یو ځل بیا په مسلم لیگ نون سختې نیوکې کړي او ویل چې درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی سیاستدان څلورم ځل د کرسۍ لپاره کوشش کوي ولې عوامي مسلې حل کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د هر کلي او ښار ترقي زموږ منشور دی. بورېوالا کې یو جلسې ته خپله وینا کې مریم نواز وویل چې په چینی سبزی او نور خوراکي څیزونو په قیمتونو کې کمی راوستل زموږ لویه ذمہواري ده. هغې په بلاول بھټو هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې یو تن پنجاب ته راغلی دی او د خلکو بېوقوفه جوړولو په کوششو کې مصروف دی. ولې تاسو ټول ته پته ده چې د پنجاب خدمت د نواز شریف نه سیوا بل څوک ښه نشي کولی. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې موجوده الیکشن بے مقصد دي. دا الیکشن به ملک ته د انتشار نه علاوه نور هیڅ نه ورکوي. خپل یو بیان کې دا وویل چې نواز شریف زما قائد دی. د پارټۍ پالیسۍ سره مې اختلافات دي. د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وه چې د کال 1940 نه تر اوسه پورې هر یو الیکشن پټ شوی دی. سپریم کورټ د تحریک انصاف قومي اسمبلی درې امیدوارانو ته انتخاباتو کې برخه اخیستو اجازت ورکړی دی. सुप्रीम कोर्ट द पीटीआई सदर परवेज इलाही, अटक ज़िला के ताहिर सादिक और खुशाब के उमर असलम खिलाफ द लाहौर हाई कोर्ट फैसले मुस्तरद करी दी. द पीटीआई उम्मीदवारानों द दरख्वास्तों समात दौरान की जजा नूवेल
انتخاباتو کې برخه اخیستل د هر چا بنیادی حق دی. د ججانو ویناوه چې د قانون بغیر څوک هم انتخاباتو کې برخه اخیستو څخه منع کېدی نشي. سپریم کورټ د PTI د امیدوارانو کیسونه اورېدو لپاره جدا جدا بینچونه جوړ کړي. زموږ همکار طاهر خان وایي د پرویز الهي په شان د PTI اهم شخصیاتو ته انتخاباتو کې اجازت دی پارټۍ لپاره اهم دي. د طاهر خان په وینا د پارټۍ د نوم او نښې بغیر انتخابات تحریک انصاف لپاره یو لوی چیلنج دی. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بریسټر ګور علي خان بونیر کې انتخابي مهم جاري ساتلی دی. PTI چیئرمین یو انتخابي غونډې ته وویل پاکستان کې داسې نظام جوړول غواړو چې قانون پکې بالادست وي. هغه زیاته کړه چې د پارټۍ د باني هغه واده به پوره کړي چې پاکستان کې د ریاست مدینې قانون راولي. او زمونږ مقصد صرف دغه دی چې په دې ملک کې څنګه چې خان صاحب وی ریاست مدینه قائمه کو او داسې نظامي چې په هغې کې زورور د قانون لاندې او د مضمون حقونه پای کې پروټیکټډ دي او داسې قانوني چې د ټولو دپاره یکساں خان صاحب خپله پاک کرسۍ ماته پرېښې ده او تاسو ته یې پرېښې ده ډګر کلي یو ورور ته تاسو ورکړې ده. انشاءالله زموږ ستاسو سره دا وعده ده چې زموږ د پارټۍ یوه عهدی که هغه منیتوب وي که هغه امپیتوب وي که هغه لوکل ګورنمنټ وي انشاءالله هغه زما رونه زما خاندان به هغه یو چېرته نه یا به ټول ستاسو. پاکستان تحریک انصاف په ډېر مشکل باندې تېرېږي او تېره شوې ده. زموږ د هېچ چا سره جګړه نشته خو زموږ سره چې څوک جنګ کوي همایي ته درخواست دی چې دا جنګونه ختم کړئ او د خلکو ته عوامو ته مې دا درخواست دی چې زموږ نشانونه وپېژنئ چې د خان صاحب ټول کینډیډیټ په زیات اکثریت باندې کامیاب شي او موږ دا کم سیستم چې بدلول غواړو چې الله پاک رحم وکړي او دا سیستم د همیشه دپاره دا موږ بدل کړی شو. مهرباني وکړئ زموږ سره تعاون وکړئ. اوس خبر شاملو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر ویلي دي چې په قرآن حلب عقلم د PTI باني سره به کلک ولاړ یم. خپل یو بیان کې د PTI رهنما او پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي دي چې PTI سره د انتخاباتو نه پس به هم وفادار یم. زه د تیر یو کم دېرش کالو نه د پاکستان تحریک انصاف او باني PTI سره ولاړ یم. یاد دې وي چې د اسد کیسر په حواله خبرونه په ګردش کې وو چې د الیکشن نه پس به PTI نه لارې جدا کړي. بولټن مخپړوان بوزو او خبر شاملو د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما او پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی ایډوکیټ سلیم خان ویلي دي چې نن اسد کیسر ګرځي او وایي چې زه د PTI باني سره ولاړ یم او پښتو پالم. صوبای کې یو شمولیتي غونډې ته خپله وینا کې ایډوکیټ سلیم خان د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر نه پوښتنه کړې ده چې ستا پښتو هغه وخت چېرته وه کله چې د خان صاحب حکومت ختمېدو او تا ته د پولیس ګاډي لیدو سره په مخه لاړې. د ویل اسد کیسر که نن سبا د پښتو خبرې کوي نو صرف ځان لا ووټ غواړي. ستا پښتو خلکو ته هغه وخت په ډاګه شوې چې کله ته د سپیکر کرسۍ ایاز صادق ته پرېښودې وه. اسد کیسر خان ګرځي وایي زه پښتو کوم عمران خان سره. نو زه ترې نه صرف ستاسو په مخکې دا یو تپوس کوم چې اسد کیسر خان پښتو هغه وخت خو چې ته لاړې او لاندې د هغه پولیس ګاډی ولیده او لاړې او ایاز صادق ته د کرسۍ پرېښوده او عمران خان حکومت ته ختم کړ. نو تا خو هغه وخت عمران خان سره تا د پښتو پکار دا هغه وخت پښتو پکار اوس څه پښتو کې اوس خو د هغه حکومت ختم شوی دی وتښتېد پولیس د وین نه ویرېدې او ایاز صادق ته د کرسۍ پرېښوده او هغه یې راله حکومت یې درله مات کړ. نو تا خو عمران خان سره چې کله د پښتو وخت نو هغه اوس څه ته ځان له ووټ غواړې دې کې څه پښتو ده. اته کلن حکومت کې زموږ د کلي لپاره څه کار کړی دی؟ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر نه د حلقې د ولس د ګیلو ویډیو کلیپ په سوشل میډیا وایرل شوی دی. تفصیلاتو مطابق اسد کیسر په خپله حلقه کې غونډه کوله چې د باکر کلي خلکو احتجاج وکړو. ورکرانو د اسد کیسر څخه وپوښتل چې په اته کلن حکومت کې زموږ د کلي لپاره څه کار کړی دی چې اوس د ووټ غوښتلو لپاره راغلی. په جواب کې اسد کیسر وویل 2 کاله کېږي چې زموږ حکومت ختم شو. موږ ستاسو کار څنګه وکړو؟ تاسو ما پاس کړئ. انشاءالله ستاسو ټول کارونه به په یو کال کې ترسره شي. بل ورکر ویل چې ما ستاسو جلسو له خلکو ډک موټرونه راوستي وو خو چې کله تاسو منتخب شوې نو تاسو خلکو سره ملاقات هم نه کوم.
د پاکستان پیپلز پارټي د کامي اسمبلی حلقه یویش امیدوار اسدالله خان ویلي دي که الله موقع راکړه نو د علاقې د ترقۍ پاتې شوې منصوبې به سرته رسو. 13 کالو کې بدلون والا د تحصیل رستم دپاره هیڅ نه دي کړي. پیپلز پارټي د خپلې کارکردګۍ په بنیاد د ولس نه ووټ غواړي. دا وینا هغه د تحصیل رستم په علاقه په لوډیر کې جلسې ته وینا په محال وکړه. په دې موقع د پیپلز پارټي مشرانو وویل چې پیپلز پارټي همیشه د غریب ولس لپاره سیاست کړی. په پارټي کې د موسمي مړزانو لپاره ځای نشته. بېنظیر انکم سپورټس پروګرام د غریب او بېوسه کونډو لپاره د پارټي له اړخه د تحفې نه کمه نه ده. هغه زیاته کړه که په اقتدار کې رالو نو غریب ولس ته به 300 یونټه مفته بجلی ورکو او د زمیندارو لپاره به کیسان کارډ او بېروزګاره ځوانانو ته به روزګار ورکو. خبر شاملو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اپر کوهستان کې د شری لوجې د ماشومانو د مړینې نوټس اغسته دی. ارشد حسین شاه د شری لوجې د 8 ماشومانو د مرګ نه پس د صحت محکمې ته د خاص اقداماتو هدایت کړی دی. د خیبر پختونخوا نگران وزیر ارشد حسین شاه هم متاثره سیمو ته د مایلینو په شمول د خصوصي طبي ټیمونو لیږلو هدایت کړی دی. ارشد حسین شاه د متاثره ماشومانو علاج لپاره خاص انتظامات کولو احکامات هم جاری کړي دي. دا پر کوهستان ضلعي انتظامیې تر مخه د شری له وجې مړه شوي ماشومانو عمرونه د 10 نه تر 12 کالو پورې ښودلی شي. لنډی کوتل پریس کلب نوي کابینې او کورینګ باډي 2023 سوګندونه پورته کړي چې دوی به خپلې ذمهوارۍ ښه طریقې سره ترسره کوي. پریس کلب کې یو لنډمهالي غونډې په مهال کابینې نه پخوانی صوبایي وزیر او سینیټر الحاج تاج محمد افریدي سوګند واغستو. ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मरकजी सदर काजी फजलुल्लाह मशर मिलमा ता हरकले हुए और तोहफे हम वर्कड़ा प्रेस क्लब नवे सदर शाह रहमान मशर मिलमा शुक्रिया अदा कड़ा हुई वेल जो द सख्त मसरूफियातों बावजूद हलफ अगस्तरो तकरीब ला वक्त वरकुल द इल्हाज ताज मोहम्मद आफरीदी लुई वाले दे इल्हाज ताज मोहम्मद आफरीदी उवेल च द्वी बार लंडी कोतल प्रेस क्लब अमारत पर जोड़े दो और द साफियानो स्तुंजो हल्के दो के खपल पूरा किरदार लोबवी हगुई द मीडिया पर अहमियत हम रणा वाचुला और उवेल च मीडिया पर दे निज़ाम की यह अहम बरखदा अमरीकी पर पाकिस्तान के द इंतखाबातों वरांदे द बयान पर आज़ादे पर पाबंदो तशवीश सरगन करे दे. د امریکې د خارجه وزارت بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې ریپورټونه وایي میډیا د پی ټی آی د بانی بیانونه ورکولو څخه منع کړی شوي دي. میډیا په تیرو 100 ورځو کې د اډیاله جیل کې د پی ټی آی د بانی خبریالانو سره خبرې ریپورټ کړې وې. د امریکې خارجه وزارت ترجمان ویل جمهوریت نظام لپاره ازادي میډیا مهمه ده. ترجمان وایي آزاد میډیا د حکومتونو احتساب لپاره ضروری ده. هغه دا هم ویل صحافیان په آزاد ماحول کې د انتخاباتو ریپورټ کولو کې مهم رول ادا کولی شي. ایل ډي ایس په مقامي توګه تیار کړی شوی د کرونا انفلوئنس او آر اس وی په خپل ټیسټ کوونکو کټ پرانیسته کړې ده. دا پرانیسته نن په اسلام آباد کې د نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث یو مهم سیمینار کې ترسره شوی. په دستوري کې د دې څانګې ماهرینو او مقررینو شرکت وکړو او د دې بیماریانو د وجوهاتو او مخنیوي په اړه د مختلف اړخونو جایزه واغسته. سیمینار په خطه کې د ساده بیماریانو خلاف د مبارزې په برخه کې د پوهاوي او همکارۍ د ودې لپاره یو مهم ګام بلل شوی. د دستوري اختتام د شیلډونو په ویشلو او اختتامي کلماتو سره شوی. बुलेटिन په آخر کې د موسم حال شاملو. د موسمیاتو محکمې سبا نه د ملک په مختلف برخو کې د بارانونو او په غرونو د واورې ورېدو پیشګویي کړې ده.
د بارانونو دا لړۍ به 11 جنوري پورې وقفې سره جاري وي. د دوران د خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان او د پنجاب مختلف سیمو کې د بارانونو امکان شتون لري. د بارانونو دا پیشنګویي وروسته د پنجاب او خیبر پښتونخوا متعلقه ادارو ته هم د الرټ اوسېدو هدایت جاري کړی شوي دي. د موسمیاتو محکمې پوهان وایي چې د بارانونو لړۍ به په وبایي مریضونو کې هم کمې کوي. د موسم حال سره د هم پښتون دا بلټن پای ته ورسېدو. د نورو خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د یو لنډ شان دمې نه پس تاسو کتلی شئ. جایزه عبدالهادي معیار سره. شپه مو په خیر.